بسم الله الرحمن الرحیم. څه شی دی نن درو مینه خلاصه شوه. مودیفای کې ده. مودیفای کې میرر مو وي لږ لږ پوه شوئ. بیا یې په پلان کې بیا درته کار کوم. دغه په پلان کې ډېر کېږي ټول پلان ټول ښه آفسیټ په یوه معینه فاصله باندې کاپي اخیستل چې دا په پلان کې ډېر هغه کېږي. مثلا زه یو پلان جوړوم که نه دا سلطان چې دا پلان FH to watch سلاش داله یو پلان وضع خبیر داس پلان کې کار کوي چې د پلان دا خارجي خط ده او بلا خط کش کی آفست خلا اول دوله اندازه انتخاب دوله بیا د اتاق اندازه ابتدا څه اتاق رسمي مثلا دا اتاقونه څه کې درې 2.5 او 2.5 متر کنه د دوله اندازه شپږ تاسو زر څه آفست خلم آفست انټر درې دا به هغه وي چې راځي درې ډېر غلط کړه دا بعض خلک یې چې شای وړاو مې بخي وي دا خط نه سي پر کې نسې چې غاټ کو چې د نور نه واړي دا صاحب پر مربوطه اوس مو غیر غاټ خط ورکو کنه لاین مې ورته رسم کوم دا زه مې رسم کو ډېر غاټ قیمت مې ورکوم مثلا 60 زره مې ورکوم څه شو اوس زایټ انټر ای انټر وایا هغه بيخي ورک شي دا خط برو 60 زره خط کنه دغه په اندازه ځکه هغه ډېر وړه شول دلته ګره ورک شول چې څوره وړاوي خطر غواړي څه خطر کنه اوس زه یو لاین درته خلم څه شو نه بل لاین ده معینه فاصله یې آفست خلم انټر فاصله زه ورته درې څه شو نه دیوال بیا دغه اتاق ته 3 متره کنه په انټر مثلا څه دی دیش بیا ورته ورکړه مثلا څه دی 3 بیا د دوله زخمت دی بیا 2 یا 25 بل اتاق نه او 3 مثلا فاصله ته معلومه وي چې چې ته ملي متر مسافه جوړه کې 1.5 سانتي دیوال دی کنه 1.5 سانتي څو ملي کېږي 1.5 ملي کې کنه 1.5 ملي 300 ملي 1.5 سانتي کنه نو 300 ورکه خو خپل هغه ته ګورې هم داسې د انج سیستم جوړ کړی نه کنه مثلا بل اتاق دی په دوخته دی 40 انچ قیمت ورکاوه او څه خلیا ته درې د دیوال دی دا څه وخت وته مثلا دغه اتاق شپږ یا شپږ سانتي انچ د دیوال اندازه یې درې فقط آفست معینه فاصله باندې آفست خلی نو دا په پلان کې بیخي ډېر کار کوي ټول کار د پلان په دوه طریقه دی ښه پلان په دوه طریقه کار کوي بل اوس دا ښه پلان په آفست په فاصله و که ترو آفست خلی او انټر بیا ټي انټر ترو د دغه خط آفست واخله چې هر ځای ته کلیک مالته واخله ترو تمام د دغه خط آفست واخله چې هر ځای کلیک مثلا د خط آفست واخله چې هر ځای مو کلیک کلاته و پوه شئ که فاصله ورکړئ چې او انټر او بیا وینده ته ټرو میشته شو دا انټر کې خو ټرو آفست شو د دې نه استفاده کړه او که د فاصله ورکړه چې او انټر بیا فاصله مثلا لاس د دې د لاس په اندازه که ته هر ځای کلیک کړې د دنه په لاس په د دنه څوره وی لاس په اندازه خطا که دو خطا کلیک وکړې لاس په اندازه دو خطا کلیک که وخت کلیک وکړې وخت که دو خطا کلیک وکړې دو پوه شئ ترو آفست دی بل د آفست د لیار سیستم دی لیار دا معنی چې دلته موږ یو لیار جوړو لیار کاور ته ویل کېږي چې پروژه په خیر سفر کوو پروژه دو ته پر لیار ضرور دی دیوال د پر ځان ته لیار دی مثلا د
برانډې دپاره د کرسي دپاره هر وی دپاره ځان ته لیر جوړوي بیا لیر یوه ورځ بیایي خو فقط دا د ویبسایټ ته یو حالت یو زده کړي بیا چې پلان کې دغه ځای راشي بیا به مو زده وي چې درته مثلا زه یو لیر جوړوم د وال لیر یو رنګ ورکوم بل لیر مثلا بار that سیش زه اوس غواړم یو ویبسایټ واخلم ګرم دا انتخابوم وال او انټر ویبسایټ وی په څو راخلي زه ورته وایم چې په شل فاصله یې واخلم یکوي ونه خلې ده واخلم په سپین لیر کې واخلم زه ورته چې نه دا شین رنګ واخله داسې وینې دغه رنګ شین دی دا یې نه ښه نو د لپاره څه شی وکړم ویبسایټ او انټر بیا ال انټر لیر یو کارنټ لیر دی یو سورس لیر سورس لیر هغه لیر ته کېږي چې هغه جسم کې جوړ شوی وي کارنټ لیر چې دلته انتخاب وي زه ورته وایم چې د کارنټ لیر په دغه انتخاب شوي لیر کې ویبسایټ مو ته واخله زه ورته وایم چې په شل فاصله یې واخله پوه شوې دا پلان کې بیا ډېر کار کوي همدغه ځای کې چې پلان جوړوو بیا دا درته وایم چې دغه رقم ولې دغه کار کوي پلان چې جوړوم بیا پوښتنه درته کوم څه شوه دا په یاد وساتئ ویبسایټ او انټر بیا ال انټر ال کارنټ لیر او سورس هغه چې په خپله ننده کې جوړ شوی اصلي منبع سورس د دغه ویبسایټ واخله په همدغه کې خلي ځکه په همدغه کې جوړ شوی دی لاین وایي چې زه بیا او انټر ال انټر یم نه کارنټ لیر هلته چې کوم یو انتخاب دی په هغوی کې ویبسایټ واخله د څو باندې ده په شل پنځاس په هغه رنګ مې ویبسایټ د هر یو نه چې خلي په هغه رنګ مثلا اوس بل انتخابومه دا اوس به په دوی کې خلي ویبسایټ د شل پنځاسه لاندې د دونه د شل پنځاسه لاندې پوه شوې یعنې د هر یو نه په دوی کې په شنه کې نه خلي زیړ کې وینې ځکه هلته لیر زیړ انتخاب دی بل حالت اوسې شو بل او انټر او ای انټر ای څه معنی ارس وی ارس یس زه ورته وایم چې دا ویبسایټ ته خله ما خط راپسې پاکوه چې ته د ویبسایټ ته خله ما ویبسایټ ته واخله اصلي خط ډیلیټ کړه پاک د 50 پنځوسه مو ته ویبسایټ د دغه خط نه واخله څه شو 50 او انټر بیا ای انټر ارس یس 50 په اندازه باندې د ویبسایټ واخله هغه خط به پاکي ویبسایټ ورته خلي اوس که څومره ویبسایټ خلي هغه پاکي پوه شوئ چلو حالت نه چې او انټر او ټي انټر ترو ویبسایټ زه یې دونه ویبسایټ خلم چې هر ځای کلیک کړم هلته درته واخله اصلي یې پاکي وي ګنه او انټر ای انټر نه اصلي یې مه پاکه څه شو انټر د دې ځای نه زه ویبسایټ خلم دلته چې زه یې کلیک کړم هلته درته خلي ځکه ټرو مې ورته انتخاب کړی ټرو ویبسایټ او انټر ټي انټر ټرو او انټر بیا که فاصله ده لور کې ترې انتخاب نه کړی چې معنا فاصله زه ورته چې لاس اندازه ویبسایټ واخلم د دې ځای مې لاس اندازه پوه شوئ انشاءالله په ارس هم پوه شوئ او انټر ال انټر په لیر هم پوه شوئ سورس لیر منبع لاس اندازه د دونه یې خله هر یو نه په خپل هغه کې ویبسایټ دا په پلان کې ډېر استعمالي پلان کې بیخي زیات استعمال بل دی ارې ده که نه د دې شورکټه ای آر وای دا په 2009 کې چې ده دوه قسمه ارې ده په دوی کې دا درې قسمه یو بله مې اضافه شوې څه شو ارې یو قسم د رکټنګل ارې ده یو پولر ارې ده یو چې ده پات ته یوه لیر ورته انتخابي د دایروي زینو لپاره د پولر ارې څخه استفاده کوي مثلا زه دایروي زینې خو تاسو ویلې که نه لیدلي یم دي داسې یو هغه دی دوی کې دایروي زینې دي مثلا بله پایه ده دلته سی د دایروي زینې د یوې پایې په اطراف درته کوي که نه مثلا زه دلته یوه هغه یوه لاین صحیح شوه اوس ورڅم د ارې شورکټه ای آر انټر او دلته یې هغه دا دی
AR انټر بیا سلیکټ اوبجیکټ انټر اوس درې قسمه ده ریکټنګل پات او پولر زه ورته وایم چې پولر ارینا صحیح شوه ته وی سپیسیفای سنټر پوینټ یعنې د مرکز نقطه یې ده اوس وی انټر نمبر آف آیټمز د دغو خطو تعداد څو خطه داسې وچرخي داسې خطونه دي که نه څو دانې وي که تعمیر 3 متره ارتفاع لري او هر زینه چې دا 15 سانتي لوړه ده که نه 3 متر تقسیم 15 کوي 300 خطه باید راشي 10 زه ورته وایم چې 10 دي 10 خطه دي اوس په کومه زاویه یې کوې په څومره درجې زاویه کې در تاو شي زینې یعنې ته چې تعمیر ته پورته داسې خېژې داسې وخېژې چې د ده راشي په 90 کې بام ته باید وخېژې که نه وایه چې په 180 درجې که نه وایه چې همدلته که نه وایه چې 80 ته زه ورته وایم چې 270 درجې صحیح شو اوس دا ځینې دي داسې سړی خېژي دلته داسې پورته خېژي یا د ده خوا داسې خېژي پوه شوې پرې دا ځینې دي داسې ونه ده داسې په دغه ځینې خېژي داسې بام ته خېژي یعنې دا په څه دي په 270 درجې کې دا ځینې جوړې شوې البته د خپل دغه موقعیت ته ګورې چې دا په کوم موقعیت کې جوړې دي او څه رقم ته جوړې شوې پوه شوې انشاءالله مشکل خو نشته دا داسې ورننوځي داسې دي پورته بل منزل البته د خپلې زینو موقعیت ته ګورې چې څه رقم ته کېدای شي داسې زینې جوړې کړي چې داسې راشي په 180 کې به هم ته وخېژي کېدای شي داسې تاو شي هم بېرته په 270 کې به هم ته وخېژي خو داسې نشي کېدای چې داسې څوک سیخې نه کوي چې داسې وخېژي دلته برون ته ځي بام د زینې د برون ته شي سیخ مخ دې دومره ته سیخې کړي که نه ووځي کور ته واري نو خپل موقعیت ته بګورې چې څه رقم ته دا زینې سیخې شي د دهراوي زینو دپاره دا یو په دغه کې در وکړم 2010 کې ښه په 2010 کې څه خلک چې په هغه پوه شئ بیا درته اسانه ریکارډ کېږي نه سر سی انټر دا یوه دایره ده صحیح شوه دله مې یو لاین واخیست AR انټر داسې دا صفحه راځي دغه څه نه راځي دغه څه صفحه نه راځي داسې څنګه داسې یوه صفحه راځي یو ریکټنګل ده یو پوله ده په کې 3 دانې وي که نه اوس دلته زه پوله راروي یم ورته وایم چې سلیکټ اوبجیکټ هلته یې داسې سلیکټ اوبجیکټ کې وي دا هغه نه کې دا به سلیکټ کې او انټر به کې اوس دلته څه وي ټوټل نمبر آف آیټمز څو دانې وي تعداد خطو که نه دلته سم جدول ورکړي زه ورته وایم 10 دانې دي وي زاویه یې چې په څو درجې زاویه کې در تاو شي زه ورته وایم چې په 270 درجې کې در تاو شي په 270 کې اوس دا پیک پوینټ ګوره کسې 14 ته یوه یا اته ده ته دا پریویو کړه ته کومه نقطه بېرته وکړې پریویو کومه نقطه ته هغوی دا سټر ته وکړي زه انټر وایم یم پیک پوینټ ورته واخله ته دغه نقطه بېرته وکړه دا ورته کلیک کړه اکس نه شوه دا راشه وای نه شو د نقطې پریویو یې وګوره سیر ته وکړه دا یې اوکې یعنې په دوی کې یو جدول راځي داسې یوه ورقه په هغوی کې بیا څه خل دی دا جدول نه راځي دا دی AR انټر جدول راغله وینې چې وي سلیکټ کا اوبجیکټ یم دا یې سلیکټ اوبجیکټ وي کوم قسم یې کوې هلته ته جدول کې انتخاب وي هغه وي کوم قسم زه ورته وایم پله هلته خانه شته ده وي تعداد یې څه وي نمبر آف آیټم وینې سنټر پوینټ هلته یې غوښته که نه سنټر پوینټ دا دی وي تعداد یې څه وي هلته یې تعداد غوښته څه په جدول کې زه ورته وایم تعداد یې د 10 دانې وي وي په کومه زاویه وي جدول مدول نه راځي دلته فقط زاویه ده زاویه یې څه وي دلته ده تشریحات ته وګورئ یعنې جدول نه ورته راځي زه ورته وایم چې زاویه یې دې وي 270 پوه شوئ په اوس اصلي په 2011 کې داسې ورقه اوس هلته زه چې څنګه ارې ووایم دلته داسې ورقه راشي هلته ته وي سلیکټ کا اوبجیکټ او دلته یې ده سلیکټ کې اوبجیکټ هغه هلته چې څنګه سلیکټ اوبجیکټ کړمه شته وي هغه مرکز یې انتخاب کړه کوم مرکز دی دلته د ده مرکز انتخاب ووایشم داسې هغه هلته وي تعداد یې څه وي دلته تعداد ورکوم پریویو ورته ښایي او په څو درجې زاویه شي پوه شوئ پرې په 2012 کې دا رقم دی
بل دی دا هر شای نه د یوې نقطې په اطراف باندې شای چرخولی شي مثلا غواړئ دو ځای کې داسې هر یوې ته یوه پایه ورکړئ که نه په بیخ کې دایروي پایه پنجره غوندته دا ده که نه AR enter select object enter polar array درته مرکز دا مرکز داسې شورې ورکوي یو څه دانې وي زه ورته وایم چې 60 دانې دي 60 خطه وکړه نه وي دا 60 دانې په کومه زاویه کې ورته وشي که 200 ورکړې راساً به هر یوې زینې په منځ کې زه یم په 200 کې د هر یوې زینې په منځ کې منظمه یا په خارج کې دلته یوه دایره ده AR enter select object enter polar دا دی زه ورته وایم چې 60 دانې دې وي په کومه زاویه وي په 200 درجه پوه شوئ پرې که مثلا داسې نو یو هغه واخلو څه شو دلته مثلا داسې ګلان او هغه کې جوړ کړئ که نه دا له یو خط وغواړئ دلته یو خط وي داسې څه شو array AR enter select object enter polar array مرکز یم تندق نقطه توک تعداد څو وي زه ورته وایم چې 60 دانې دي په څو درجې زاویه وي 360 درجې صحیح شو ده اوس دا زه کاپي کړم سی یو بل دانه هم دلته مثلا دا چیرې کېږم دا ټول سلیکټ کړم ورته راشم رنګ یې سور کړم صحیح شو دا انتخاب کړه راشه رنگ زیړ کړه اوس کېدای شي د دې نه د ګلونو استفاده وکړي ښې پاڼې ورته جوړې کړي د ګلدانۍ ته دا ځای کې کېږدي ګډ وډ دغه ځای کې سره او شنه او زیړ هر قسم ګلان د یوې نقطې په اطراف باندې هغه ونې چې جوړې کړې وي هغه ټول د دغه پوه شوئ دا پاڼې هم ورته وایي چې هم ویلی دی دا سپلان دی د دو پوسته ښې پاڼې جوړولی شئ صحیح شوه هرچ واخلئ د داخل ته رنګونه ورکئ د پاڼې به څه خل رنګونه شفتالي خدای محترم چې ستا لپاره شي پوه شوئ دا رنګونه سپین کړئ دا خطونه چې بیا ترې ډیلیټ کړئ یوه دوې درې جوړې کړئ ګډې وډې هلې ورکېږدئ هر قسم ګلان شاید کې جوړولی شي مشکل خو نشته انشاءالله ښه دا و پولر ارې پولر ارې کې به نور څه انشاءالله خو چشش تاسو کوئ در کنه یو نقطې په اطراف یو شی جوړولی شي چرخولی شي ښه بل دا ریکټنګل ارې ریکټنګل ارې به یو په دغه کې درته ووایم دویم یو سر خلاص نه کړم AR انټر صحیح شوه دا یو مستطیل دی REC مستطیل خلم د ایکس په جهت ورکوم 2,1 داسې 2 شو او داسې 1 شو صحیح شو زه اوس ارې AR انټر
دا دی ریکټنګل اره صحیح شو تل ورته انتخابوم څو روګانې وي او څو کالم پایه ته ویل کېږي پایه یعنی عمودي ستونو ته کالم ویل کېږي که نه روګانې زه ورته ورکوم مثلا 12 دانې کالمونه دې وي دا 4 دانې صحیح شو یا 6 دانې اوس سلیکټ آبجیکټ کوم آبجیکټ دی دا آبجیکټ انټر پریویو یو بلکې ورته اخته دي سره ورته اخته دي چې خپله د دو هغه ترمنځ فاصله یو د رو د هغه ترمنځ فاصله یو متر ده د دغو ترمنځ د فاصله د دغو کونج نه نیسي دغه بلې ته اول کونج پورې ټول مو څو ورکړی و دوه یو مې داسې ورکړی و دوه مې داسې ورکړی یو داسې وکړو اوس باید د دوه نه اضافه کې مدلې وي ځکه د دې دغه ټول څه دی دوه دی دغه آفسیټ چې خلي دا آفسیټ دا زه درته هغه کوم آفسیټ د رو ترمنځ به د یوه نه اضافه که یو وي خرڅلاږي ځکه یو د دې ارتفاع ده یو زه ورته وایم چې 1.15 او دې ته وایم 2.15 پریویو هغه قیمت چې مو ورکړو هغه د دغه کونج نه خلي ته دغه کونج انټر اوکې اوس ډایمنشن اندازه گذاری دو ځایونه ته دو ځای اندازه گذاری 2.15 یعنی رو آفسیټ دا معنی چې هغه بله رو د دو نه سره لرې وي د دو کونج نه دا کونج سره لرې وي د دو کونج نه بل کونج سره لرې او پورته هم داسې د دغه کونج نه ته دغه 1.15 پوه شوئ پې مثلا داسې یو غرخلنه شپږ ځلې صحیح شو F8 دا صحیح شو اوس دا رک اره AR انټر سلیکټ آبجیکټ انټر اوس ته هم چې 12 او شپږ دا کلمونه وي دا افسیټ وي زیات او کم وي یو بلکې صریح دي کړه زه ورته وایم چې دا قیمت یې 2 اوس هم کیسې دا زباله به هغلته څه دي خبر ته څه مثلا زه ورته ورکوم 3 صحیح شو دا اوکې کوم دلته هم مثلا 3 ورکوم صحیح شو دا اوکې اوس لاین واخله نقطه خسته کنه وینه نه ځانه ګاټ صحیح شو داسې به برانډه ده د کوشي ورکړي صحیح شو هچ واخله د المانځي سلیکټ رنګ ورته انتخاب کړه اوکې اوس باشه دغه ساحې ته مثلا یو رنګ ورته انتخاب کړه دا مثلا خو یو څو کوشای ته رنګونه ورکړي خو او دا څنګه کوي کاپي کوي دا مثلا دا اوس F8 خوشی کوي ګاډو څه هغه ته دا په زیاتره ځای کې داسې کار کېږي مثلا د سړک بغلو ته ډېره ساحه کوشکاري کوي هغه ساحه ورته محدوده کوي دو ځای کې مده کوشي سټایل چې دو ځای د کوشش د ټول مساحت ریاستای شي چې ورته وایي چې د ټول ساحه مساحت داره دی ته د یوې کوشش مساحت مو مساحتونه نه دی ویل کنه مساحت هم د روبوسي کوشش مساحت داره ساحه غوړي خلی ساحه څه ده شون ټول وځي صحیح نو دا استیپ خبره تاسو کورونه کې کړئ شریکټینګ لري نور د موم نه زده خوته اور انټر خو
خو په دغه کې خلاصه شوه اره په هغه کې یو بل اضافه ده که نه ای آر انټر ریکټنګل خو بیخي کې شته نه آر ای سی یو ریکټنګل داسې شوه ای آر انټر دلته بیا مسیج نه درکوي هغه ورکه فقط دلته ته یو ریکټنګل ده څه دانې وي فقط داسې کش کړه پوه شوئ هغه رقم هغه نه درکوي چې څه دانې قیمتونه ورکوه دا دغه تشریحاتو ته دی ګورئ په هغه ځای کې پوه شوئ که نه بل دی په دو کې دغه نوی دی ښه مثلا زه یو سپلاین واخلم داسې څه شو یو تو یو 3D شکل واخلم ښه چې سم درته معلوم شي ویو زرحمه دریم حالات می دست کس دانه دیده که یاری دست اخت سمیه دست باکس ها یو باکس واخلی مثلا دلتا یو باکس رسم که ویو مینه لاکش نو یکه یه نزد است فیش زه ورته یم ارې ای آر انټر سلیکټ آبجکټ انټر پت لیارې ته ویل کېږي پت کوم پت دا پت څو دانې وي انټر نمبر آف ایټمز څو دانې وي زه ورته یم چې 60 دانې اوس یې ترمنځ یې فاصله د یوې او د بل ترمنځ فاصله څه وي که دا فاصله درته معلومه وي دا همغه رقم کې دو ځایونه د دغه بل ته کونج دا موږ ته معلومه نه څه خو زه فاصله ورته ورکړم 60 که ورکړم داسې یو بلکې ورته اخته کړم که نه یو انټر ډېره به ورکړم ای آر سلیکټ آبجکټ پت دا یې پت فاصله اول تعداد ورکړه 60 بیا فاصله مثلا 200 وینئ اوس پوه شوئ پت په یوه لیاره باندې تګ چې دا بیا په خیر څه موږ په هغه کې پیکنیک چې جوړوو 3D کې نه ښه پې پوه شوئ ښه مشکل خو نشته انشاءالله دا وه اره بل دی مو کول د یوه ځای نه بل ځای ته وړل د کاپي ځای پاک دا دی چې هغه اصل پرېږدی دا اصل هم کټ کول شارټکټ یې ام انټر سلیکټ آبجکټ دا ټول سلیکټ دغه یو ګل به یې ام صحیح شو ته یوه نقطه یې ونیسه قیمت ورکړه هر دوی چې نزدې ورته د ایکس په محور 0 کوما د وای 200 صحیح شوه یا ام انټر دا سلیکټ کړه دا صحیح بیا د ایکس په محور 0 کوما د وای په محور منفي 150 لاندې ته لاړ شي پوه شوئ او که په خپله ام انټر کې دا واخلئ هر ځای چې وړی هلته یې مو خو ډېر هغه نه دی که نه خو کوردینات یې ډېر مهم دي په کاپي په مو کې په کوردینات چې کار کوي ډېر مهم دي ځکه زه یو شی مو کومه پیک یا سلاب چې جوړوم په اول که پیکونه جوړوئ که سلاب جوړوئ که دیوال جوړوئ ټول د مځکې سطحې نه ارتفاع خلي د مځکې سطحې نه چې ارتفاع خلي ته باید د پیک پورته ګرځي سلاب باید پورته کړي نو دا کاپي کول نه موقعوي ځکه دلته خو نه پکار نه موقعوي وي چې موقعوي یې په 3D کې ته باید هغه ورته واخلې مثلا دا زه موقعوم پورته که نه ام انټر سلیکټ آبجکټ په دو ځای خلم داسې څه وي داسې خلم زه یم چې باید داسې سیخې پورته شي که نه نو ایکس کوما وای هم 0 و زاید دی ګوره ایکس وای زاید ورکومه 200 سیخه پورته شي هر شی باید په محوراتو که د محوراتو نه هم ګډ ورته خپله خواښه کلیک وکړئ دا خو اوس قولي یوزینې چې داسې که نه داسې چې پورته کوې هلته په تعمیر کې 500 دیوال او پیک او شی دغه اشاره درکوي هلته او هلته د جمع نامې وینئ ته بیا چېرې کې چې صحیح مې کړل هغه خو ته تللي وي هلته سرې شوي چې بیا د تعمیر بله نومور ځینې د تللي وي قیمت ورکوي ایکس 0 وای 0 به ایکس زاید در لوړ شو یا ایکس سم وای ام زاید
صفر کا په یک سی بوزي بیا خو ته نو تعمیر هم بیا نه شوري یو اندازه کوي یو داسې سبا خوري دوکان ورش بیا هغه اندازه ترډیک نشي پیدا کاوه چې د څوره مغالط تخته بوله ځکه ترډیک بیا اندازه گذاری دا شای ډیر سخت بیا تخته کا بیا هر شای په کوردینات مو کوي نو مو ته قیمتونه چې ورکړه کوي چې مو د زمونه چې هر چیرم سیخ کلام بیا د کس په محور 200 صحیح شو کاما د وای په محور 0 د زاید په محور هم 0 فقط ایکس محور پورته کوته نو د کوردینات نه ډیر کار خلاصي شو بل دی موخ ان شاء الله پوه شويه روټیټ دوران ورکول څرخ دواړه شو درې ساعت په ټاپ سیم ته زرا ورته دا خو د محترم پوهنځي دعوت نو بیا ورسره جوړ شو انجینر صاحب ښه ته دا پرې پوه شوئ روټیټ دوران ورکول چرخش دا میرر ډېر ښه کامون دی وایي دا دا زده کوي روټیټ دوران یو شي ته دوران ورکول شورکټ آر او انټر سلیکټ آبجیکټ په کومه زاویه یې روټیټ کوي زاویه ذاتاً چې په 90 درجه دا ده سلیکټ په هر زاویه که چیرې ارته اون کې بیا فقط په 90 درجه زاویه ارته صحیح روټیټ په یوه زاویه د یو شي دوران ورکول چرخش څنګه اصلي جسم پاتې شي هغه بیا په لاین کې دی خو دا چیرې یو منو د پرنډ کې ده اصلي هم پاتې کېږي دوم ته دوران ورکوي دا فقط خپل جسم روټیټ کوي دوران کوي که چیرې مثلا داسې مې تاسو یو تعمیر ولر کنه یو تاپ دا لیوه داسې دروازه صحیح دا غواړي دلته دغه ځای ته یو بل ځای ته دلته داسې کوي دغه ځای نه داسې وننوځي که نه د دوی به کاپي واخلئ د ده دروازې دا لږې کېږدي صحیح شو روټیټ آر او انټر سلیکټ آبجیکټ دوی نه خو دا لوړ دغه ځای ته سیخه شوه که نه دغه کونج ته دغه ځای ته نه ده سیخه دغه ځای به میرر کې ام آی انټر میرر دغه خوا ته دواړه صحیح شو یو څه کاپي که سی او دغه ځای نه واخله دا لږې روټیټ دوران ورکول دې ته چرخش ورکول مثلا غواړې دا ور دغه ور نه دی دغه ته داسې ورننوځي که نه روټیټ او میرر په پلان کې ځکه ډېر کار کوي کاپي سی پی یا سی او غواړې دا ور دا لیم وي میرر د دوی نیمایي نقطه ورته صحیح شو روټیټ او میرر په دغه کې ډېر په یوه زاویه هم روټیټ کولی شي روټیټ دا ټول پلان روټیټ کوي دا دغه ورته ورته پرېږده 45 درجې زاویه پوه شو په روټیټ خو پوه شوی سکیل د یو جسم څو چنده لویول او یا کوچني کول ته څه ویل کېږي مقیاس څو قسمه مقیاسونه دي په انجینرۍ کې درې طبیعي مقیاس کوم مقیاس دی خپل حالت چې پرېږدي که خپل حالت چې رسم کړي مقیاس د ډیټایلو په انجینرۍ کې د ډیټایل لپاره درد خوري مثلا دا یو تهداب دی که نه دا تهداب چې تاسو رسموئ ډېر غټ باید رسم شي که نه دلته به کاپي واخلئ سی او دلته د کېښود که نه
rectangle. صحیح دا غټ اسمه د سکیل شورکټ اس سی انټر سلیکټ اوبجیکټ که وغواړئ چې لوی یې کې دیونه زیات قیمتونه ورکړه مثلا 3 چنده یې کړه 3 انټر او که وغواړئ چې کوچني یې کې دیونه کوچني قیمتونه اس سی انټر سلیکټ اوبجیکټ دا له کلیک وکړه ویا 0.1 یې کړه دیونه کوچني قیمتونه ورکړه کوچني کې وي او دیونه لوی قیمتونه ورکړه لوی وي اوس د دوه اندازه وګوره د dimension menu liner perfect څه ده 4340 کنه زه دا په سکیل غټم اس سی انټر سلیکټ د ځای ورته هم 2 چنده اندازه به هم 2 چنده شي دا باید اندازه 2 چنده نشي چې سکیل تاسو کار کوي میکیوس دا اندو په وغټ میکیوس رسناوه اندازه باید ما په پروژه کار کړی کنه میکیوس قیمت ما په فقط په سکیل هټاوي نو مخکې دونه چې دا د چند کوي ډی انټر ډایمنشن سټایل تراشه مودیفای دلته په پرایمری نت کې دا سکیل فاکتور که هر څه چند دلته کوي دلته بیا کې بر ان قیمت ورکوي ان د لیول یا کوچنی کول مقیاس دی مثلا ان داس دی په دغه کې یا کې بر ان د لیول یا کوچنی کول مقال ته پر زاد 2 چنده کې دله په څلی کې یا کې بر 2 صحیح شو اوس دلته زه غواړم 2 چنده کې دلته باید څه ولیکم یا کې بر 2 یک بر دو صحیح شو اوس یې غټاوم اس سی انټر سلیکټ اوبجیکټ د دې ځای ونسه 2 چنده اندازه ما 3000 اندازه باید څنګه شي غټه نشي سکیل نو کله یو لوی قیمتونه کوچنی کوي کوچنی قیمتونه دا په ډیټیل کې به پروژه کې تاسو نو سکیل د تایید کی مقیاس ته چند ولا کوچنی ستریچ به ورسته وایم صحیح